سلام امید دی روغ جوړ به وئ او هغه درسونه چې مخکې درته تېر شوي دي هغه به مو زده کړي وي او فایده به مو ورڅخه پورته کړې وي. یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم په دې نوي ویډیو او په نوي درس کې. تېره ویډیو کې د ویر په اړه وغږېدو او په ویر باندې مو یو څو مثالونه جوړ کړل او د هغې سټرکچر مو در وښودله. نو خدای دې وکړي چې هغه ویډیو تاسو کتلې وي او ډېر څه به مو ورڅخه زده کړي وي او که چا لیدلې نه وي نو زموږ په ULD ټیچر یوټیوب چینل باندې پرته ده، تاسو کولی شئ چې هغه هم وګورئ تر سره. نو دغه ویډیو هم د تېرې ویډیو سره یو څه نه څه تړاو لري. هغه په دې ډول چې په تېره ویډیو کې موږ یوازې د ویر سټرکچر او یو څه مثالونه جوړ کړل په هغې باندې، او په دې ویډیو کې به انشاءالله یو څو مهمې جملې په ویر باندې جوړوو، تر څو یو خو په ویر باندې د جملې جوړولو باندې تاسو پوه شئ او بل هغه مهمې جملې چې ما دلته تاسو ته راوړي دي هغه جملې هم زده کړئ. نو راځئ چې درس شروع کړو او په جملو باندې پیل وکړو. خو د درس شروع کولو څخه مخکې د معمول په څېر ستاسو څخه دا هیله کوم چې که مو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د ULD ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د نورو دا ډول ښایسته او مهمو ویډیوګانو لپاره. درس شروع کوو. لومړی جمله په سمپل پریزنټ ټینس کې ده او د زمانو یادونه په دې خاطر کومه چې هره زمانه چې ده هغه ځان ته اګزیلري وربز لري او تاسو ته ما په تېره ویډیو کې دا خبره کړې وه چې د ویر په سټرکچر کې له ویر څخه وروسته اګزیلري ورب راځي، لکه تاسو چې په دې پسنۍ سټرکچر کې ګورئ. لومړی جمله Where do you play? Where do you play? Where do you play? ته لوبه چیرته کوې؟ Where do you play? چیرته لوبه کوې یا ته لوبه چیرته کوې؟ نو جمله د پاسنۍ سټرکچر سره تاسو وګورئ او ښه په غور سره یې وګورئ، نو تاسو ته معلومات وشي چې دغه جمله عین شان د پاسنۍ سټرکچر څخه راوباسل شوې ده او په هغې باندې جوړه شوې ده. دوهمه جمله هغه هم په سمپل پریزنټ ټینس باندې Where does he study? Where does he study? هغه چیرته مطالعه کوي، هغه چیرته درس لولي. Where does he study? راځو د بله جملې په لور او هغه هم په سمپل فیوچر ټینس کې Where will you stay? Where will you stay? ته به چیرته پاتې شي. Where will you stay? بله جمله هغه هم په سمپل فیوچر ټینس کې Where will I eat? Where will I eat? زه به چیرته خوراک کوم. Where will I eat? بله جمله هغه هم په سمپل پاست ټینس کې Where did you stand? Where did you stand? Where did you stand? ته چیرته ولاړ وې. Where did you stand? بله جمله هغه هم په سمپل پاست ټینس باندې یا په سمپل پاست ټینس کې Where did you eat? Where did you eat? Where did you eat? تا چیرته خوراک وکړ. Where did you eat? ښه خوږو دوستانو، دغه درې زمانې هغه زمانې دي چې بیخي زیاته استعمالیږي، هم په ویر کې هم دغسې. نو په همدې خاطر مې وغوښتل چې په دغه دریو زمانو باندې تاسو ته جملې جوړ کړم د ویر په سټرکچر باندې، او پاتې نور کومه زمانې چې دي هغه دومره زیات استعمال هم په دې کې نه لري او یا که لري هم نو په هغه نورو زمانو باندې تاسو پخپله هم کولی شئ چې جملې جوړې کړئ. فقط دغه جملې ورته ګورئ او د کومه زمانه باندې تاسو جمله جوړوئ د هغې زمانې هغه اګزیلري ورب چې دی هغه راوړئ، نور به انشاءالله هغه جمله جوړیږي، کوم مشکل به درته پکې نه وي. نو خدای دې وکړي چې تاسو په ویر باندې پوه شوي وئ او زیات څه به مو ورڅخه زده کړي وي. نو که مې ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک او هم یې د نورو دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغه هم یو څه ورڅخه زده کړي او مفیده ورته تمامه شي، او یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نو ما ته په همدغه ځای باندې اجازه راکړئ. د الله په امان.